یزید رقاشي یو واقع بیانوي یو بادشاه ډېر زیات جابر و، ډېر جابر بادشاه او سخت مزاج او سخت دله، او یو سړی نیغ په دربار ورغی، او چې نیغ په دربار ورغی د هغه تخت ته ورننوت، چې په تخت یې کېناست، د هغه داسې ډېر هیبتناک شکل و، سترګې هم ډېرې د هیبت وې، لاسونه او شکل او مخ بارو به انسان او څه بل شان شکل. او بادشاه ورته ویل لکه ته څوک یې چې ته راننوت، ته چا لا پرېښودې؟ وی بادشاه سلامت خبرې په اصولو کوه، زه هغه څوک یم چې ما څوکیدار نشي منې کولی، ما څوکیدار نشي منې کولی، زه هغه څوک یم چې یو طاقت ما له مخې له نشي راتلی، زه هغه څوک یم چې ما نه څوک پردم نشي کولی، زه هغه څوک یم چې بادشاه لم زم غریب لم ورځم، زه هغه څوک یم چې زه وغواړم پیغمبر لم ورځم امتي لم ورځم، زه هغه څوک یم چې وغواړم د شپې م سړي له ورځم او دروازې م ورځم، زه هغه کس یم چې وغواړم نو پلار د بچو نه م جدا کولی شم، ښځه م د خاوند نه جدا کولی شم، زه هغه کس یم چې بچې پیدا شي چورټې ته وباسم لرې کم دی، او زه هغه انسان یم چې واده وکړي نو خاوند د ښځې نه او ښځه د خاوند نه په یو ټک جدا کړم، او څوک کلچ هم ماته نشي کولی، څوک بد هم ماته نشي ویلی، څوک خیر هم ماته نشي کولی، څوک کنزل هم ماته نشي کولی، څوک مقابله هم زما نشي کولی. بس بادشاه په رپېدو شو، وی لکه چې د مرګ فرشته وی یو زما روم واقعي داسې نه که جوړه شپه ده او دا سړی چې راپاسي دروازه به ورته ووایم نو سر به دې څه وباسي، نو چې کوم ټیم مقرر دی والله او ته په ویښه کې ته وباسه په ویښه کې درنه وباسي، او چې وي د شپې ته په خوب کې وباسه نو په خوب کې وباسي. بابا جي پروت دی بړستن پې پرته ده، سر چې بچو پاسه او سا پکې نه وه، داسې ده که نه ده؟ او داسې هم نه چې ورګه زنانه ورسره ناستې دي نه پرده کو، چې دا زنانه ته اخوا کړم نو سا به ته وباسمه، دا پکې نشته، او دام پکې نشته چې دا ماشوم بچی خو په ډېرو دواګانې غوښتلې او په ډېرو دارو دولمرې غوښتلې، او دا خو 10 کاله پس دا ماشوم بچی وکړه شوی دی، او دا خو ډېر خوشحاله دی او ډزې به پې کوي، او ډېر مخکې نه یې وله شیزدګان او شیزونه جوړ کړي دي. نه 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 چې پیدا شو په هغه ساعت یې وله وجنم، ولې د الله حکم دی، دا رحم هم نشته، رحم هم په ما کې نشته، په ملک الموت کې ها واده وکړو ډېره موده پسه او د واده ړومبۍ شپې ده، رحم نشته، داسې هم وجنم. وایي دا خو د مور پلار یو زوی او واده وکړه او د واده 4 میاشتې شو او مړ شو، لږ رحم پې پکار و، دا رحم هم پکې نشته. او چې څومره 4 او 5 په کور کې مړه کي تر ننه پورې ملک الموت ته چا خیره کړې ده؟ چې دی خدای داسې چا کنزل ورته کړی دی؟ نه. چا دروازه بند کړه چې ورګه دروازه بندوم او سینتریو دروم کې د بچ کېدی شي؟ نه. بادشاه پوه شو، وی لکه ته خو د مرګ فرشته وي او زه د مرګ فرشته، وی څه له راغلې وې ټیم دی پوره دی، اوه مهرباني وکړه لږ مهلت راله راکړه، یو میاشت مهلت راکړه، ډېر حقونه مې پر دې په دې غاړه کې پراته دي، ډېر روانې مې کړي دي چې خلکو ته هغه خپل حقونه واپس کړم یا ته معافي ته وغواړم. اله شابه، او ډېر مې خدای خفه کړی دی که نه، نو دا پردي حقونه ورکومه ښه دا نه خالي کومه، خو لږ صبر راته وکړه. وی نشته صبر، وی ښه لږ یو ورځ مهلت راکړه چې خدای ته خو سجدې ولګوم، الله مې هم ډېر خفه کړی چې خدای خو راضي کړمه. وی نشته دا ټیم هم نشته، وی یو ګینته ټیم خو راکړه چې بچو سره ملاقات خو کوم رخصت خو ترې راواده، لږ ښځې ته خو جالم بچو ته خو لږ مو جالم، وی دا ټیم هم نشته. وی ګوره لږ وخت راکړه، وی د یو ساه د اخېستو ټیم نه دی، د یو ساه باس. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. بحث خدای یو نیټه ده بس، قسم په خدای کاغه کې ډاکټر مالدار غریب بادشاه امیر فقیر مولا مقتدی سو کم پاره کې 1 او 2 کولی شي. یو ساعت ټیم دی په خبره ختم، هغه ساعت ټیم چې څه وارشته اقوا پروت وګر، دا شی پکې نشته.
خامخا مرګ راځي. او ما سوچ کې ابله شپه سے صدر کې مې سر بندو خوب نه راته. ولکه مې سوچ کې هلکه مې زمونږه د نیکونو د زمانې چې کم خلک وو ما داسې یو شمېره زمونږ د باباجي چې کوم دوستان و کوم ورسره ناست وو او مې داسې ذهن ته راغلل نو یو مې شمېره یو مې شمېره نو یو پکې جم دی نو ټول مرو او چې اندازه مې واغشته نو ټول څونه عمر کې مرو یاره مې دا خو اتیاو څلور نمې شلې کاله او سلو کې مړه دي دون عمرونو. نو بیا مې د والد صاحب زمانې ته سوچ وکړو چې د هغه کم ملګري او د هغه د وخت کم خلک وو نو چې په هغې مې نظر واچو نو هغې کې مې اکثر مړو. نو چې بیا مې عمرونو ته وکتل ځکه والد صاحب به مې د پلان کې د ماره سکول د سبق ملګری د پلان کې مې د لوبو ملګری پلان کې نو هغه د والد صاحب هغه عمر هغې ته مې وکتل نو هغه تقریبا داسې د اویا او د پنځو او یو داسې پنځه کم او یو په عمر کې مړه دي. دا تاسو مو کې نو بیا مې د خپل زمانې ته داسې نظر ور واچو چې دې کې را خلک څونه عمر کې مړه دي نو چې اندازه مې واخیسته نو شپېتو پنځو شپېتو کې دنیا کې داسې ژوند تېر کړه لکه د مسافر په دنیا کې څه ژوند دی. مسافر خو په لاره سفر کوي یا یو ورځ په یو ځای کې خیمه خښه کړي یا پنځو له خښه کړي یا لسو ورځو له خښه کړي او عابر السبیل بلکې داسې ژوند تېر کړه چې په لاره تېرېږي. مسافر خو بیا هم په یو سرای کې څلور شپې میاشت قیام کوي او په لاره تېرېږي هغه به صرف ځان دمه کې وبیاځي. او فرمایي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عد نفسک من اصحاب القبور ځان داسې وګڼل که چې قبر کې پروت یم قبرونو والا پشان قبرونو والا نه جیداد قبر کې چې کم پراتی نه په جیداد څه کوي او په بنګله څه کوي او په کور څه کوي او په موټر څه کوي او په جیداد څه کوي. داسې ژوند تېر کا یا داسې ژوند تېر که چې عملي ته ورته ځان وګڼه لکه چې بس زه مړ یم او قبر ته پروت یم او قبر له روان من خدای خبر چې د مرګ مری راوړي دي د ژوند او که څه بلا ده اور یو سړی انختی دی او د دنیا د دې لسو د پنځو کالو ژوند دپاره هغه څه نخرې کوي چې عقل یې نه مني. څوک خدای نه مني خدای پسې کنځل کوي څوک فرشتې نه مني مستی پیدا کړې ده څوک په مدرسو پسې څوک په پټکي پسې څوک په ګیرې پسې څوک په حافظانو پسې څوک په عالمانو پسې څوک پیغمبرانو پسې څوک اخرت پسې څوک جنت پسې څوک منځ پسې څوک شریعت پسې څوک اسلام پسې بس دا دنیا نښتې رو په مستی کې ده. اخرت د خلکو یې ده چې دی خدای له به ورځم او هغه حلالې مردارې او ناروا او حرامو کې خلک مبتلا دي دا دنیا دپاره کې د حد نه وکړي. دا یېره ده چې دا پردي ګیب مې ووو ما نه به د دې خدای تپوس کړي دا مافیا والا شی نه دی. دا خبرې د خلکو یېرې دي چې دوکه مې وکړه په مسلمان نه مې په دوکه پیسه وګټله په حرامه مې ته پیسه وګټله دو نمبر شی مې په د اول نمبر شي په قیمت باندې خرڅ کو ظلم مې ورسره وکړو جیب مې ولو خراب شی مې په خرڅ کو ښه مې ته واغېشته سپک مې ورکړو درون مې ته واغېشته زه به خدای له ځم بس خو چې پیسه وکړم موټر نشته چې موټر والم او که یو موټر وي چې دی نه ښه والم او چې دی ښه نه ښه والم او د ښه نه ښه والم او چې زما شته چې زوی هم والم او چې د زوی مې شته چې وسیل هم والم او چې کور مې دی کې دی نه غټ والم او دا وله بنګله دی نه غزه بنده جوړه کړم او دې غټې نه نوره غټه جوړه کړم او د پېښور په دی په اسلام آباد کې جوړه کړم او د تورنګو په دی او د چارسدې په دی په حیات آباد کې جوړه کړم. دی له هر یو سړی لګیا دی دا ته یېر دي چې دا بنګله او دا موټر او ورسمانه پاتې دی او خدای له به زم تپوس برابره کوي. عد نفسك من اصحاب القبور كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبون. خو روانه لاره څوک پاتې کېږي پلاران څه جوړه مونږه نیکونه څه جوړه مونږه میندې مو څه شوې نیاګانې مو څه شوې مشران مو څه شو جومات چې چا جوړ کړی و مشران څه شو سپینګیري څه شو ځمکه چې دله چا اخیستې وه څه شو کور چې دله چا اخیستې وه څه شو د کورونه چې دله جوړ کړي ودونه یې دله کړي وې انګین دې راوستې وې ښځه یې دله راوستې وه څه شو ته به هم دقسې روان یې مرګ ځان ته رایاد کړي. مرګ هم رایاد که زما خلک وایي وظیفه راکړه چې نیک شم
خلق وی دم راته وښایه چې نیکي وکړم بالکل فایدې په وظیفه او په دمونو کې شته او قبر ځان ته یاد که قسم په خدای چې د خدای ولی د نه جوړېږي مرګ ځان ته یاد که که تا نه ولی الله جوړ نه شو زه له جرم درکو مرګ ځان ته رامخته او خلاصې خو نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نبی علیہ السلام مبارک حدیث تے په مشکات شریف کې دی من قضا لأحد الموت في أرض من قضا لأحدكم موتا في أرض جعل له إليها حاجة چې چاله خدای په کومه ځمکه د مرګ فیصله کړې ده هلته خدای ورسوي حضرت سلیمان علیہ السلام سره ملک الموت راغی ملک الموت سلیمان علیہ السلام دې تپوس وکړو وی ته چې د دې ډېرو خلکو نه څه وباسي څنګه وباسي هغه ورته مثال ورکړه وی د الله پیغمبره داسې مثال دی لکه یو کاسه چې پرتی او تا ته په هغې مختلف قسم شیزونه په کاسه کې پرتی یو کاسه کې تا ته مختلف شیزونه پرتی د انګورو دانې درته مثلا پرتی وي نو په یو لاس کې ټولې اخیستې شي که نه وي یو او چې کومه دانه دې خوښوي نو په یو ساعت کې تر اخیستې شي او که نه وي یو وي دقسې د دې ټولو انسانانو دا روحونو د انسانان ما ته داسې پراته دي په کاسه کې لکه چې تا ته انګور یا چڼې دانې پرتې دغسې ما ته پرتې تا ته چڼې او د نینو او د جوار او د غنمو دانې پرتې وي نو تا ته راغېشتو کې تکلیف شته نه او چې کومه رالې نو هغه درته اسانه ده وي بلکل او که ټولې رالې ټولې په یو ساعت کې راغېستې شم موټي ته ورنه کولی شم وی دقسې ما ته دي چې زه راغېستل غواړم دقسې ګوتې یو څه مرولم او چې ټول راله موټي ورالم کوم خبره خلاصه ده یو سړي ته داسې تیز تیز وکتل برند برندې ورته وکتل او دا مرگ فرشته لاړه هغه سړی سلیمان علیه السلام ته وی د الله پیغمبره ما خو ورسوه پلانکي ځای ته زړه مې ډېر زیات تنګ دی ولې ځکه الله وی وسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر الله باد د هغه تابع کړی د یو میاشتې مزل به یې داسې کو لکه سار نه غرمې پورې او د یو میاشتې مزل به یې داسې کو لکه د غرمې نه تر د بیګا پورې ما ورسوه لکه په ارام کښېنه نه نه صیبه ومې رسوه او کوم ځای ته دې وخت سلیمان علیه السلام په ملک شام کې و شام کې و او دا چې کوم علاقه یې د هندوستان کې ده خاص وزیري و خاص تعلق یې بعد ته حکم وکړل ته ور ورسوه پته سې هغه ځای ته ورسوه څوره دې پس ملک الموت بیا راغی سلیمان علیه السلام سره کېناسته خیر په خیر چې وشو یاره هغه وختي هغه بل وختې راغلی وي یا وختي کې راغلی وي په دې لاره تېرېدې ما سره دلته یو وزیر و ډېر برند برند یې ورته ونه کتل او ډېر سخت و توند یې ورته ونه کتل وی ومې کتل ولې وی الله ما ته د دقه سړي متعلق وایي چې ساعت یې وباسم او ما ته هندوستان کې یو کلی یاد کړو چې هلته به تې څه وباسې ما وی سړی خو دلته ناست دی اسراله غوسه راله چې دلته تې وباسم خو د الله د حکم خلاف ورزي راځي او هلته تې وباسم نو دی خو په دې دومره ساعت کې هلته رسېدی نه شي او ټیم یې لږ یو منټ دو پاتې هغه چې کوم ټیم وپاتې وی چې ما وی چې راشه الله کوم ځای ښولی دی هلته ور ورسه وی چې هلته لاړم هلته راته نخ چغ ناست و سا مې ترې واخېسته الله له مې ورسو او د ملک الموت ډیوټي هم دقه ده چې دی صرف څه وباسي او الله ورته ښودلي چې دنه یې په اسانه وباسي او دنه یې په ګرانه وباسي حضرت ابراهیم علیه السلام د ملک الموت نه تپوس وکړه وی چې نیک سړي د په کوم شکل الله ځای هغه ځان هم راته وښایه او چې بد د په کوم شکل الله ځای هغه هم ځان وښایه وی طاقت نشي لرلی وی نه ما ته به ځان ښی وی ښه مخه خوا واړوه چې ویلو نو ورته یې ځان وښو وی داسې نیک سړي له راځم وی اوس مخ واړوه مخ یې واړو وی اوس راته وګوره چې وی کتل وی داسې بد له راځم نو سلیمان علیه السلام په ځمکه پرېوت بېهوشه شو همدغه ملک الموت ورته ناست دی پرېوله مږي چې هوش کې راغی نو چا یې تپوس وکړو وی څه مسله وه وی چې هغه نیک سړي له راځي په هغه شکل یې راته ځان وښو وی بل شان شکل یې ډېر ښکلی ډېر ښایسته ډېر مزېدار سترګې مزېدار مخ او خندرویه بس وی لنډه ده که یو انسان نیک سړی وي او هغه له خدای جنت ور نه کړي که نه جنت
او صرف د مرګ دا فرشته په دې ښکلي شکل وویني نو دا موله ډېره ده، دا خوشحالي م ډېره ده، دومره خوند یې وکړ، دومره پې خوشحاله شوم. او ای بدعمله انسان له او کافر انسان له چې خدای دوزخ ورکوي نو که دوزخ په ځای د مرګ دا فرشته په دې سخت شکل وویني که نه وی دا غم موله ډېر دی. وی قسم په خدای تک تور وجود او دا ستکې شنې سترګې وې او دا چینګې غاښونه او داړې وې او د دې خولې او د پوزې نه د اور لمبې راوچتې دي. مرګ آسان شی نه دی رونو ګورئ، خدای دې زمونږ ستاسو مرګ آسان کړي او الله دې په مرګ وخت کې ګورې د ژوند پته نه لګي حالت بل خوا روان دی. الله دې د ژوند اخیري ساعت دا سوال کوي چې خدای د ژوند اخیري ساعت کې زمونږ په ژبه کلمې شهادت راولي او دا سوال کوي وی خدای کم اروز باندې چې زه مرم او په کم وخت زه مرم او تا ماله مقرر کړي نو خدایا هغه روز زما هغه روز وګرځئ چې ته پکې زما نه خوشحاله هسې نه چې دقه د ما د مرګ په ورځ ته مانه خپې خدایا د مرګ روز خدایا زما هغه روز وګرځئ چې ته پکې رانه خوشحاله. مردونه خطرناک شی دی و خامخا راتلو والا دی. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي عد نفسک من اصحاب القبور، ځان داسې وشمېره لکه چې د مقبره کې پروت دی، مړې ځان مړې وشمېره، یو باندې دام ده مړي د دنیا په زیب و زینت او په ډول ډال څه کوي، یا ځان داسې فرض کړه چې لکه بس مرمه او مرګ ته ور روانې ما نو مر له چې سړی روانې د دنیا هر څه توجه هغې طرف ته یو معنی نیمه بله محدثین کوي خو هغه لږه ګرانه ستاسو د پوهې نه ده. زما ورونو مرګ ډېر عجیبه شی او چاله بیا خدای سببونه مقرر کړل دا ملک الموت ته چې الله پاک دا سا استل او خپل اواله کول کنه نو ملک الموت ته وی الله دا خو ته ما ټول مخلوق سره دشمنی پیدا شي او ټول به ما ته خیرې کوي او ټول به راته کنځل کوي او ټول به راته بد وایي او خیرې به کوي نو چې خیرې کوي او تا ته وایي چې خدای دا ملک الموت هلاک کړي نو ته راته غوسه نه شي. وایي زه ته زه داسې چل جوړوم چې ته به په یو وخت کې 10 او 12 په کور کې وجنې خو ستا نوم به هم څوک نه تا ته به نه څوک کنځل کوي نه به څوک خیرې کوي نه به راته څوک بده وایي. ولې زه به یو سبب مقرر کړم د خلکو به هغه سبب ته سوچ ځي چاله به ته به مقرر کړم نو خلک به ته به یادوي چاله به د زړه بیماري سبب کړم نو خلک به د زړه بیماري یادوي چې په هغې مړ شو چاله به اکسیډنټ سبب کړم نو خلک به وایي خو اکسیډنټ کې مړ شو که نه که دا ګاډې داسې نه وې مړقېدلې او داسې نه وې جنګېدلې نه به مړ چاله به ګولې سبب کم چاله به اور سبب کم چاله به دریاب غر کېدل سبب کم دا مال چل راځي ځه او ټیمونه مو ته نه دي معلوم الله خبره یې نه کېږي لکه پرېږده دا بره دی خو نه کوي کار نه کوي پرېږده مونږ به کوئی سره یو ځل ته نبی علیہ السلام د ملک الموت د تپوس وکړو وی ته چې د دې ډېرو خلکو نه په یو وخت کې څه وباسې څنګه وباسې ناشته خبره ده نو هر پیغمبر دې تپوس کوي وی ما له خدای لښکر فرشتې راکړي چا پسې یو لېږم او چا پسې بل او چا پسې بل یو نظام دی که او په خپل هم الله پاک دومره طاقت راکړی دی په خپله چې که زه په اووم اسمان کې کینم په اووم کې او دا خپلې 2 ګوتې د ټول جاندار مخلوق ته ور مخامخ کم نو په دې 2 ټکو د ټولو نه په یو سیکنډ کې ساراخ کېږم پته ولګېده چې په یو کاسه کې راته داري پرتې دي که بیا خو به تا ته پته چې پلان کې به کله مري وی دا پته راته نه لګي دې نه یم خبر د دنیا د دې محکمو چې کم سیکرټریان دي یا کم وزیران دي هغوی د ټوله محکمه معلوموي زه به در یو مثال درکوم لکه دا تعلیم د محکمې چې کم سیکرټري دی هغه سره هر څه په کمپیوټر کې او په فایلونو کې پراته دي هغه ته دا پته چې دومره سکولونه های دي په دې صوبه کې او دومره میډل دي او دومره پرایمري دي
او دومره استادان ته تنخواګانې ولا ورکوي او دومره کلاس 4 دي او دومره پکې 17 سکیل دي او دومره سول ارسو وته که یاد وته نی خو په کمپیوټر کې نظام پروت دی کرا غواړي د کډری صاحب تاسو کی او تاسو کډری صاحب ته وی چې تورنګو هاي سکول کې 100 استادان دي نو 15 منټه ولا صبر ورکنو فایل برو غواړي نو په یو سات کې بہت پته ولګي دام معلومولی شي چې هډ ماستر یې څوک دی دام په یو سات کې معلومولی شي هډ ماستر به کله ریټایر کیږي اسرائیل علیہ السلام سره د مرګ دا ټول نظام پروت دی لیکن دا شی ته خدای پټ ساتلی چې پلان کې به کله مري دا هغه تم پته نه لګي دا ما تم پته نه لګي ما تدري نفس بأي ارض تموت چې زه به کله مرم او په کومه ځمکه کې به ناڅا خېږي دا تا تم پته نه لګي دا مور ته د بچی پته نه لګي او بچی ته د مور پته نه لګي او د اسرائیل علیه السلام ته پته نه لګي وایي چې پته نه لګي نو ساتي څنګه وباسئ وایي لږ مخکې مې الله خبر کړي او راته وایي چې دا پلان کې به یو سبب پیدا کوم پلان کې دی کې به دا په پلان کې ټیم کې د سا وباسه چې ورشم هغه ټیم کې ولا الله هغه سبب پیدا کړي او د سا وباسم الله له یو څه نان له یو نظام زمارونو د خبر خلاصه دا چې مرګ هغه حقیقت ته چې دینه څوک انکار نشي کولی مرګ هغه حقیقت ته چې هر چا له راځي زما یو دوست ډاکټر دی ادي په امریکا کې زما د تقریرونو بیانونه اوري نو ما سره چې د هغه ځای نه په ټلیفون خبره کوي او یو ځل په خپل ژوند کې راغلی ما سره ملاقات شوی نو ما ته وایي ستا مې د مرګ تقریر اورېده نو ما ته ډېر عجیبه و وی زه په امریکا کې سرجن یم وی مونږ چې هلته اپریشن کوو نو امریکا د پاکستان په شانتې نه ده هلته کې به د دې انسان چې څومره ډاکټرانی ضروري چې کم ضرورت وي ورته هغه ګیر چاپېره د دې مریض ولاړي د زړه سړی به ولاړي ډاکټر چې هسې نه د اپریشن کړی فیل نشي د وینې ډاکټر به ولاړي چې وینه بدن ته په صحیح طریقه سرکولیشن کوي او دا سور ته ویل کېږي دا پلپوس ډاکټر او پلانکې ډاکټر او دا چې کوم انسان هغه نشه ورکوي اب هم کامپاونډري ډاکټر به ولاړي وایي مونږ ته باقاعده چې زه ورننه وځم هغوی ټول هر څه برابر کړي داسې نه اپریشن کې فیل نشي شوګر شته کې نشته بلډ پریشر شته کې نشته وی ټول ډاکټران ولاړي هغې راته اوکې ریپورټ راکړي چې دې وخت کې دې خبرې قابل دی چې تا له اپریشن کې وکول لاسه دا اپریشن نشم کولی هغه ولاړی بیا وی پوټینې اپریشن یې زه ولا وکم چې اپریشن وکم هغه سرمن وغیره ولا وګڼدم وی چې وګڼدم نو زم په فایل دسخط وکم چې اپریشن مې وکړو دا تکلیف هغه مې وکړ او چې هغه کم نور ډاکټرانو زړه والا هم ولیکي په اپریشن نه پسو ګوري او دلته خو چې نشه ته وباسي نو واټ ته بودي نه هلته چغې وایي هلته کې روغ رمټې ده اپریشن تیټر نه وباسي نشه ته هلته لاړه شي چې دې ټیک شي نو بیا راوباسي هغه نشې والا ډاکټر ولیکي چې نشه ته لاړه دې ټیک دی زړه والا ولیکي چې سرکولیشن ټیک دی حرکت وینې والا وایي چې د وینې حرکت ټیک دی او ټول اوکې ریپورټ ولیکي ویناګانې سړی مړ شي هغه اپریشن ته تر کې راته سړی راوغورځېږي مونږ اکسیجن نو منډې او ترلې خو سړی مړ شي یا هغه ډاکټران خو انګریزان دي هغې دا تحقیق کوي ریسرچ کوي چې په څه مړ شو زړه والا وایي ټول حرکت خو ټیک و دله بیماري هم نه و د لاټیک هم نه دی راغلی هغه ریسرچ کوي تحقیق کوي هغه وینې والا وایي چې وینه خو ټیک روانه وه هغه بل نشې والا وایي چې نشه خو ته لاغله هغه څه تکلیف هم نو هر یو ډاکټر په دې سوچ کوي چې سړی خو ټیک و مونږ خو ریپورټ ورکړه دا ولې مړ شو وایي زه څادر په اوږه کړم ویې خندل داسې یې کړئ وایي زه څادر په اوږه کړم چې داسې کار دی چې تاسو بې وقوفان یې تاسو نه پوهېږئ دا زمونږ د طاقت نه پاسه یو بل ذات دی دا د طاقت شته هغه ذات دا فیصله کړې ده چې دې به په دې ټیم مري دې کې عقل او زمونږ ډاکټري کار نه ورکوي په ارام کښېنئ بس او هغه ذات دا هم وایي چې ستاسو په دا منځ کې دې څه وکړئ هغه ذات دا مونږ ته ښایي چې له به ټیکې وساتې وباسم هغه ذات دا مونږ ته ښایي چې پوټینې اپریشن دی او تاسو د ګیر چاپېره تاو یو اکسیجن او ټول مشینان د سره دي او د زړه د حرکت مشین هم د سره دی او بیا هم چې زه وځم نو تاسو یې منع نشئ منې کولی یو بوډۍ او یو زوی او زوی یې مړ شو ډېره زیاته ورپسې خفه وه
په ډاکټرانو طبیبانو مولیانو شیخانو ګرځېدا ساده ښځه وه دا ښځې دا بوډاګانې وي بیا لږې ساده یاره داسې به څوک پیدا شي چې زما دا زوی واپس را جمدې کړي وی فلانکي ځای کې یو کس شته هغه سره یو نسخه شته هغه پسې لاړه او ډېرې ورته وژړل چې زما یو بچی و بچی مې مړ شوی دی او ته راته چاخولې که څه دم درود دارو درمل سم د سرۍ نو ته مهرباني وکړه زما دا بچی را جمدې کا هغه ورته بوډۍ ما سره خو نسخه شته اوبه دي هغه به دله دم کم او چې دې زوی له دې په دامړه خوله کې ور واچې دې به چغه ووایي او راپابسي ټیک ټاک به شي دې شونډو کې وله اوسه سوه دا به را جمدې شي هله شا به دم وکړه هله وی نه داسې وکړه چې د اوو کورونو نه به راله اوبه راوړئ بلکل اوس اووه نه د سلو نه خو به راوړم وی نه که نه لږ سوچ وکړه که نه د هغې اوو کورونو اوبه به راوړېدله به دموم چې په کوم کور کې مړی نه شوې هغه اووه کورونه به وګورئ چې په کومو کورونو کې مړی نه شوې د هغې اووه کورونو نه به راله اوبه راوړې به دموم خو چې د دوی په دې شونډو د ساس کې پرېږدي جمدې کېږي به بوډۍ زر بوتل واخېست وي دا غودنو سره پیدا کړم یو کور ته لاړه وایي تپوس به کوې ګورې یقیني ښه هسې نه دا کور راوړه چې هغې کې مړي شوي بیا ګورې کار نه کېږي ورننوته تاسو کره مړی شوی دی څوک پلاره مړ وکړ په بل کور ورله دروازې وواله تاسو کره مړی شوی دی زما ته دغه کور اوبه غوښتي دي او مړی شوی څوک مړ دي کاکاجي مې مړ وکړه مخکې ورځ په بل کور نیکه مې مړ وکړه په بل کور زوی مې مړ وکړه په بل کور ښځه مړه وکړه په بل کور خاوند مړ وکړه په بل کور رور مړ ورواره مړ خور مړه واده خور زوی مړو نوسې مړو اوهو چې کوم کور ته ورځي پکې یو پیدا کېږي بوډۍ پوه شوه اوی دا خو واقعي که زما زوی مړ دی ګوره ډېر هوښیار ډاکټر و که زما زوی مړ دی خو دلته هم د چا بچی مړ دی ته خپه ورپسې چې زوی دې مړ دی او خپه یم دا به څه چل کېږي څه چل به کېږي ته به هم مرې ورپسې بې بل اوس به ته مرې ته به هم بله اوس مرې ورپسې زه به هم نن څوک و په بل کور والا ستاسو هم نوسې مې مړ دی ډېر نیازبینو خپې ورپسې یو خپې یم دا به څه کوي ببو ته به مرې غم مه کوه دا به زه مرم او ته به مرې خو چې په دې شلو پنځویشتو کورونو چکرو لګو او د هغې خلکو کورونو کې د مړو معلومات واخیستل چې ښځه راتله تسلي شوې وه ډاکټر طبیب لراله وی څه چل دی اوبه راوړې وې نه ولې یو کور مې هم داسې ونومند چې هغې کې دې مړې نه شوې نو بېبې که ستا بچې مړ شو نو څه چلی شو برو به خامخا خلاصې خو دې نشته مرګ هغه حقیقت دی او ایل هېڅوک یې نه غواړي والله که د چا هم ځان مرګ ته لګېږي لکه لګېږي ستاسو نه څوک وایي چې زه دې مړ شم ولې د دنیا ګرم یخې هواګانې دي هلته هغه شی نشته دلته په ژمي کې ګرمه هوا ده ته هیټر لګېدلی دی نو که ژمي کې مرې نو هلته به یې چې خدای هلته به څوک هم دلته خو ګرمي شته هلته خو یخه یخني ده او که اوړي کې مرې نو دا سوچ پې دي چې دلته خو پکې لګېدلی دی ایس هم لګېدلی دی کني به بوز جرنیټر دی کني څوک خو به راته لمن ولقي هلته خو دغه هم نشته دلته خو پسته بستره ده هلته پسته بستره هم نشته دلته هوا او اکسیجن ته هلته هوا او اکسیجن هم نشته او چې ډېر زیات ذهن لکم ټینشن راځي او ذهن لکم سوچ راځي او ذهن لکم فکر راځي ابسي اوهو دلته خو که ناجوړه شم چغې وام نو بچې به راشي په سر به راله زور وکړي ښځه به راشي نو په سر به راله زور وکړي لور به راشي نو خپو ته به راله کښېني د خپې به راله مالش کړي نو که بل څوک نی نو یو انسان یو پردي خو به راشي که یو دم به را باندې واچي قبر کې به څه کوم نه راله څوک خپې مالش کولی شي په دا قبر کې ماله هېڅوک خپې نه شي مالش کولی په قبر کې نه راله څوک په سر لاس راښکي شي په دا قبر کې نه راله څوک په خېټه لاس راښکي شي نه را باندې څوک دم اچولی شي دلته خو به چغې وام چغې وام څوک خو به راله راورسېږي دوی له پکار کې دلته خو چې چغه وام نو دوی په زړه کې راځي چې دلته به چغه وام مور به مې سر ته کښېنې که بنده ډېر هم ناجوړې خو یو ځل چغه وایي چې مورې دې سره هم ګورې نیم بنده جوړېږي هلته خو زه مور ته هم چغه نه شم وهلی زه به څه کړو او بل سوچ یې په زړه کې څه راځي بل سوچ دا چې دلته کې خو رڼا ده او قبر کې به څه کوو
تور تیاره او چې دا صابرانه څنګه وځي یوازې یو غم نه دی که نه چې د مور نه به جدا شي پلار نه او درونو نه به جدا شي یو غم نه دی چې د پستې بسترې نه به خاورو لکو شي یو غم خو نه دی چې د رڼا نه به تیارې له لاړ شي یو غم خو نه دی چې د خوشحالۍ نه به غم له لاړ شي یوازې به شي هر څه به دنه پاتې شي اکسیجن ختم رونه رشته داران ختم نه سا به څنګه وځي حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب احبار د پخوانو کتابونو یو ډېر لوی مولا مسلمان شوی هغه نه تپوس وکړه وی دا سا د انسان نه څنګه وځي دا سا د وتو به څنګه کعب احبار ورته وی امیر المؤمنین وی داسې مثال یې زموږ په پخوانو کتابونو کې چې یو انسان په دې ټول وجود کې یو اونه بنده کې او د هغه اونې څانګې رده په دې ټولو رګونو کې خوري شي او دا اونی دا سانگی ټولی دا ازغو دا غنو نه ډکی او یو سانگی پا یو رک کی تلی توشوی وی او دا غون دا اون تیرا کاگی او دا ازغی او دا غن دا پا دی رگونو کی راخ کے لکیگی دا ستے سولی دا بدعمل انسان نا او دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نا تپوس کیگی وی دا بدعمل انسان نا چی سوخ کے لکیگی مثالی سنگ دے وی تپوسے مکوا نا الرا توائی چی سنگت سعودی وی داسی مثال دے لکا دا ساروین کی پا جمدونی سارمنو باسے چی علال کلی دی نوی او پا جمدونی سارمنو باسے وی سوخ کل دونا گران کار دے بل اسرائیلو کے یو پیغمبر تا چوے چی منتدى سا دے یو مل را جم دے کا بل اسرائیلو با ار قسم تبوسو نکور او دا پیغمبرانو نے بے ار قسم سوال کو ویو مل را تا جم دے کا منبت دا خیرت تپوسو کو دا قبر بتیو کو دا زن کدن بتیو کو کہ نہ صبر دل نو عیسیٰ علیہ السلام یو مل آواز ورکا وی قم بے اذن اللہ مل را جم دے شو کہ سنگا را جم دے شو نو دا نیم سر و نیم گیر سپینو او نیم سر و نیم گیر تک تورو وی داوالے وی دا چی کلم ملکی دم وی اختم طول تورو او چې دا اوس آواز وشو قم باذن الله نو ما یې ګنې قیامت راغی نو د قیامت د غمه مې دا نیم ویښته تک سپین شو وی مرګ راته ووایه چې مرګ سینګ وشو وی دومره زره کاله مې شوي دي چې زه مړ شوی ما او وی قسم د الله په ذات چې اوس هم زما په خوله کې د سا د وتو د زنکدن تریخوالی پروت دی مهرباني وکړه د الله رسوله اوس چې مرم چې دوباره زنکدن را باندې رانشي ګورې ډېر ګران کار دی نو مرگ دا سے حقیقت دے دا سے نہ رچے کہ نسترگی با پٹے کے او خربو کی اودا بشے دا والا خبر نہ دا دا صحابہ پا کم طریقہ ہوزی اللہ او دا صحابہ کم قوازی دا با جنت دیو کہ دا با دوزخ تزی او دا صحابہ پا کم ٹوکلا کی بندی گی دے سالب ہم کفن رازی لکه زو ته چې مړه شو زموږ د بدل له کفن ملاویږي دغه رنګې د سالم کفن راځي نبی علیہ السلام فرمایي د نیک عمل انسان سال د جنت کفن راځي او د بد عمل انسان روح له د دوزخ کفن راځي نو پته نشته چې زما د اصحاب د جنت په کفن کې بنديږي او کدا بر دوزخ په کفن کې بنديږي د بکم خوازه ورونو ډېر سخت شی دی مرګ زما قسم په خدای د ټولو نه لویه مرحله د ساده وتو د ډېر سخت دی دا بسکو دی بکسا یہ سوکی نغوالی حضرت ابراہیم علیہ السلام تا اللہ اختیار ورکلے استاخ وقت کستا کلم مرک پوخی دا نیسا باسم او چی ترسو دی نیخ وقت نیو باسم دا اگا خوش آلو کہ زما سکار دا چی دا مرک والا کہ مال اختیار چی زما کار دا چی مرک والا یو ذل ناس تو میل مدوس گیر جاتو میل مانا برا دنیا راتل او دا بزان سر لوڑے تکینو دا سے بے میل مبا حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈوڑے نخوا ار سوکتی بو نوکر یا غلام یا بچے بے پلا رکھے ادرولو وی بچے اگر دا سوکرا والا ار سوکتی خو جی سوکرا پیدا کی یو زل یو بوڑا بابے راوست بوڑا بابا جسن ڈوڑا تا کینا استا نو قانون دار جی خلق ڈوڑے خورید اللہ نوم پیلی بسم اللہ او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی شکل دے دا ڈوڑے باندے دا اللہ نوم واقع پہ دے ڈوڑے کی برکت دی او کدا اللہ نوم دیوانا غیق برکت پہ کی نہیں
یوا دویم دا چې د الله نوم دی واغېست نو شیطان وتښتي او که د الله نوم دی وانغېست نو شیطان در سره خوراک کوي او د شیطان پخی لاس نه کوي په ګس لاس کوي او د شیطان لاس ټول د ګند او د غلو د متیازو نه ډکي نو هغه د سره خوراک کې ټول د خوراک د لګن کې دا مونږ ولې په مصیبت اخته یو قسم قسم بیماری را باندې حملې کوي دا ځکه کوي چې مونږ د خدای نوم نه لو په ډوډۍ باندې نو شیطان را سره لګیا دی پکې خوراک کوي نو د هغه څخه پلیتي زمونږ د خوراک کې ګرېږي نو زمونږ تېرېږي نو ګورې سنتو کې یوازې دا برکت نه دی چې د پیغمبر تابعدار شوی د سنتو یوازې دا برکت نه دی چې الله به خوشحاله شي ثواب به دې شي د سنتو ډېرې زیاتې فایدې دي نو چې کله هم ډوډۍ خورئ او خوراک کوئ څه به وایې بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم نو دوه فایدې درته حاصلې شوې یو به د ډوډۍ کې برکت پیدا شي برکت څه ته وایي ډوډۍ به دې ډېره شي په لږه ډوډۍ به دې کار وشي دویم دا چې د دې ډوډۍ کومه فایده د برکت دې ته وایي دا به صرف ګندګي د دې نه جوړېږي د دې چې کومه فایده ده او دې کې کوم طاقتونه دي هغه به د الله یو وجود ته ورسوي بسم الله پې د پاسه ووایه او درېیمه فایده یې څه ده هغه دا چې په دې وجود کې ډېرې بیمارۍ پرتې وي د دې ډوډۍ برکت دا دی چې هغه بیمارۍ به د خدای په دا ډوډۍ لرې کړي او څلورمه فایده یې څه شوه شیطان به نه کي لاس نه ښکته کوي شیطان به ګوتې نه وایي نو بیماری به په دې خوراک کې به ګندونه نه یوځای کېږي چې بیماری پیدا شي نو حضرت ابراهیم علیه السلام هغه بوډا ته وایي میلمه د الله نوم واله بسم الله ووایه او یې څوک الله ولې ته الله زه خو خدای نه پېژنم الله څه ته وایي یو څو سپکې یو وي ابراهیم علیه السلام یې پاسه خدای زما نه پېژنې د خدای په نوم خوراک نه کې بوتانو په نوم خوراک کې او ناس ما سره ډوډۍ ته ما لا ډوډۍ لا راوستې وځه سړی یې په مخه کړ ویې ویسته بوډا لاسونه خپې رپېدلې بار ووته دې کې جبریل علیه السلام راغی ابراهیم علیه السلام ته وایي وی میلمه دې څه که رخصت مې که ابراهیم علیه السلام فخر کو چې جبریل به هم خوشحاله الله به هم خوشحاله ځکه ما د خدای په نوم غیرت وکړ وی ولې دې وویسته وی ګوره خدای نه پېژنې زما رب نه پېژنې زما د رب نوم نالي او د هغې مقابله کې د بوت نه ولې نه یې پرېږدم اوهو وی الله راولېږلما ای ابراهیمه دا دې څوک کړله میلمه دې وشاله دې میلمه له ما څو سوه کاله ډوډۍ ورکړه ما نه پېژنې او جامه مې م وله ورکړه او جون مې م ورکړی دی او عزت مې م ورکړی دی او نن ستا یو نوړی میلمه شو نو تا وشړه زر یې سړی ورپسې وجېږاله بوډا پیدا کړې بوډا یې راوسته ولې دې شړلم وی د خدای د نوم ولې دې راوستم وی الله رانه ګیله وکړه چې ما نه پېژنې او سره د هغې 12 کاله چې د عمر دی نو ما ډوډۍ جامه خوراک او اوبه ورکوم وله او تا یو نو مرین مې مشوره دې نه کو وی ښه ما الله دومره بیا په ما خفه کېږي وی یو وی ما ته خپله کلمه وښایه زه په دغه تکې اوس مسلمانېږم نو حضرت ابراهیم علیه السلام ناست دی اختیار خو خدای ورکړی چې ستا خوښه ده چې کله مرګ غواړې مرګ به درله راځي که نه غواړې نه به راځي یو بوډا سړی وله راغی بوډا داسې دی چې غریب تب تیب دی او خپې رپي بوډا داسې دی چې په دې ګیره باندې او په دې شونډو باندې لاړې روانې دي بیګي ګیره او لاړې لمدې دي په لاړو باندې بوډا داسې دی چې د خولې نه هم غریب خوبه روانې دي او د پوزې نه هم قڼې روانې دي او بوډا داسې دی چې د سترګو نه هم چخې بیګي په دې مخ د پاسه روانې دي او لاسونه هم رپېږي غریبه او ډېر په بد حال دی اوس بین ته روان دی او په دې ځمکه غریب پرېوته ابراهیم علیه السلام بوډا دی بابا د څونه عمرې وی د 200 کاله او دې وخت کې ابراهیم علیه السلام د 200 کالو نه لږ کم دی 200 کالو نه عمر لږ غوندې پوټې غوندې کم دی وی د څو کالې بابا جي وی د 200 کالو اوهو چې زه به 200 ته رسېږم چې ما نه به لاسه جوړېږي زر ابراهیم علیه السلام لاس اوچت کړ یا الله ما خو د دې سړي عمر ته مه رسوه د دې سړي عمر ته ونه رسېږم خدایه دا څه مصیبت دی ده نه خو بنده له کرکه ورځي
د سره خو بنده کې ناستی دی نشي د بچی به د څه گزاره کوي د ښځه به د سره څه گزاره کوي د سره به د محلې او د قوم خلک څه گزاره کوي الله چې د عمر ته خو مې هم نه رسې خو چې دی وي هغه بابا ورته ملک الموت شو او ملک الموت د مرګ فرشته وه ابراهیم زه خو راغلی یم چې ساده نه وبازم او ته ملک الموت وي یو نو یې ماله خو خدای اختیار راکوي وا خو دې ختم که که نه خو دې وغوښته مرګ خو دې وغوښته تا له الله اختیار درکړو تا په خپله وي چې خدای را دغه بابا عمر ته مې مه رسئ نو ګو ټیک ته د هغه عمر ته به اوس نه رسېږي تا به دنه وباسه نو مرګ هغه حقیقت دی چې هر څوک یې مني خو هر سړی ته یېرېږي داسې څوک ته چې هغه وي چې ماله مرګ راکړه سوال نه پیدا کړي داسې شته چې څوک وي ماله مرګ راکړي بوډی اوس وی نه جوړو بوډی وي خدای زما دا زوی جوړ کا د دا مرګ مال راولا خدا زوی مې جوړ کا دغه چې ملک الموت راغی بوډی ته وی سوال خود وی تاله راغلم چې ساده نه وباسم وی روغ او رنځور پیژنې روغ او رنځور پیژنې ناجوړه مې زوی دی وجنې ما وی تا چې اوس وی په ټوکه هم جوړ نه پوهېږې په ګپ هم نه پوهېږې نو مرګ څوک نه غواړي مر نه سړی یېرېږي د بعد قسم د الله په ذاتي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی څومره لوی شخصیت چې د رسول الله مبارک سره په سفر او په حضر کې ګرځېدلی څپلی به د غریب نه وي جامې به نه وي یو کمیس به او کله به یو لنګ به کمیس به د غریب نو او ډوډۍ به نه ولو اوږې به غریب ناستو یو ځل روټۍ ته ناست دی او یو ډېر قیمتي رومال دی ورسره په هغې پوزه پاکوي نو چې په هغې پوزه پاکوي نو واه واه ابو هریره په دومره قیمتي رومال نه پوزه پاکوي وی قسم د الله په ذات چې هغه وخت مې یاد دی چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د منبر او د کوټې په منځ کې به بېهوشه پروت و وی خلکو به د سر لتې راکولې چې ابو هریره لیونی دی او وی قسم په خدای که به زه لیونی یم وی د لوږې د لاسه او بېهوشه وم داسې وخت پې تېر شوی ډوډۍ به نه وه خوراک به نو لیکن دغه ابو هریره رضی الله عنه چې کله مري نو جاړي مرګري ته ګیر چاپېره تاودي د صحابو خو باجیمه مرګ و مرګري ته تاودي یو مرګري ورته وایي هلکه ګوره چې مړ شې نو د حضور پاک سره به دې ملاقات کېږي زما سلام به ورته رسئ هلکه ګوره زما سلام به هم وی هلکه زما سلام به هم وی دا ته ګیر چاپېره تاودي او دی جاړي مرګري ورته وایي ته جاړئ ستا خو به لږ ساعت د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کېږي خپل محبوب له روان یې خپل نږدې ملګري له روان یې او هغه صحابه قسم دی چې حضور پاک د وفات نه لږ غوندې مخکې د احد شهداو له تللی و نو ټول صحابه ځان ته کېنول ټولو ته یو تقریر وکړه وی اے صحابو انی فرتن لکم زه ستاسو نه ګورې مخکې تلونکی یم ستاسو دپاره بهترین تلونکی یم د خدای دربار ته او ان موعدکم الحوض زما ستاسو د ملاقات ځای حوض کوثر دی هلته به زما ستاسو ملاقات به کېږي لیکن هغه ابو هریره رضی الله عنه ته سجیالي او صحابه ورته تو راته ناست دي لږ ساعت پس به د حضور پاک سره ملاقات کېږي زما سلام زما سلام او دی جاړي ورته ولې جاړي ابو هریره د مرګ نه یېرېږي وی او د مرګ نه یېرېږم مرګ نه ولې یېرېږي وی سفر ډېر زیات اوږد دی او سامان ډېر کم دی کله زه سوچ کوم مې چې سړی سعودي ته ځي او حج لري څلوېښت ورځې پس یا میاشت پس یا شل ورځې پس به راشي او که لندن او امریکې ته لاړ نو یو دوه میاشتې پس کال پس به راشي او که څوک مزدورۍ له لاړ زه 2 کاله 3 کاله 4 کاله 5 کاله پس به راشي لیکن د مرګ په سفر چې کوم سړی تللی دی راغلی دی نه نه خبره ختم یو ځل چې د کور په دروازه ووت په دې دروازه واپس دی نشي راتلی بس ختم ډېر خلک یې ځان له کورونه جوړ کړي وي ختم یې پکې کړي بستره هم برابر کړی او مړ شي هغه بستره کې د ملاستې نصیب پیدا نه شي ډېر خلک یې ځان له کور جوړ کړي او چې ورننوځي نصیب یې پکې پیدا نه شي وردن ناروشي نه
او ډېر خلک وادو کی واده ځان له کوټه جوړه کی ځان له کټ مزیدار کی ځان له کوټه خشته کی بنارسه پې ځان له ګیر چاپېره واچوي لیکن هغه کوټه کې د هغې ناوې سره ملاست هم د هغې غریب نصیب نشي دا هر څه د رب العالمین په اختیار کې دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف ابو جهل سازش جوړ کو د نبی علیہ السلام خلاف ابو جهل سازش جوړ کو سنگ سازش جوړ کو د حضور پاک دا عادتو د خوی مبارکو چې هغه به د هر چا تپوس کو د دشمن به وکاو چې څوک به هم ناجوړه شو خبر به شو ورغې تپوس به وکړه د کافر دشمن د یهودي د بچیم کړی مطلب دا دی چې اخلاق هم ښه دي د زړه کې به لږ مینه پیدا شي بغض به ختم شي که خدای چې ته مسلمان کړي ابو جهل یو سازش جوړ کړ چې دې خدار چا تپوس ته دې راشه ځان به راجوړه کړم لار کې به یو کیو کنو دی به پکې وغورځېږي نو په یو خاص انداز ټکنې کې یو کوی وکناو چې ویښ کې جوړ کړی و د پاسه تن کړی و او په هغې دا سانګې مانګې او لختې مختې د پاسه اچولې وې خاورې پې د پاسه اچولې وې چېره دې کې به دې پرېوځي نو دې نه خو راوتې شي نه ځکه چې څوک یې راوباسي خو په غاړه به ودرېږي رسی به ښکته کړي غاړه به غورځېږي تر دې حده پورې که د راښکو څوک کوشش کوي نو دې به دومره خاورو کې غیب شي چې د راوتو انتظام به ونه شي چاته وی ورشه نبی علیہ السلام تعالی وایي چې ابو جهل نه جوړه دی عمرو ابن هشام رسول الله مبارک دی انسان راغی سازش ته ګوره اوس صاحب ابو جهل نه جوړې تپوس یې نه کوه وبوکل ور روان شو نیغ هغه ته پته نه وه سمه لاره د خاوره پرته ده لاندې سانګې دي او ډکې دي او کوې دي خو چې ور نږدې شو جبریل علیہ السلام راغی او حضور پاک ته اوې الله رسول واپس شه سازش یې درته جوړ کړی مخکې کوې دی بس نبی علیہ السلام فوراً واپس شو ابو جهل ته چاله وی هغه خو لارې نه واپس شو ناپختانه وی دروغ ګوره عقل نه باید وي دروغجن عقل تښتېدلی بیا وی هغه زر رامنډه کړې چودرېږه ورته اواز کوم چې راځه صاحب ولې واپس شوې خو چې څنګه یې راغر والا هغه خپل کوي ته خیال نو ټاس چې دی پکې ور پرېوت اوهو دا سوش اوس چې څوک ورځي څانګې لرکوي خاوره ور پرېوځي هماغه چل په دو شو خو که څوک ورځي چې راوباسو او قدم اخلي غاړه نړېږي چې څوک ورځي راوباسو دا څانګې دا ډکې لرکو غاړه په ده ور پرېوځي خدای مو تباه که برباد شه نیمې پورې خو د خاورو ډک شومه وجود مې ونښته شا به څه چل وکړې نبي کریم صلی الله علیه وسلم څونه رحمدل دی لکې څونه نرمي ده وی زه راوباسم دې د پاسه یې زه راوباسم په اسانه یې راوباسم او که زما خبره مني ابو جهل ته چالو وی نبی علیه السلام خو داسې وی خو څه چې وی مانم خو مهرباني دې وکړې ما دې وسو بس بل خو د اوښکو څه لاره نشته نبی علیہ السلام مبارک راغی او د کیرې غاړې سره ودرېده وی که ما د الله رسول منې او کلمې شهادت وعده را سره کې د ایمان بلکل دې راوباسم بلکل زه چې زما دا ټول قوم مسلمان دی خو مهرباني کوم بس مره ما خو چې خپه ږدي په ما دغه راغورځېږي معجزه د رسول الله وه لاس یې ورښکته که او د لاس نه کلک ونیو او چک یې ورکه او بار یې راوویسته چې بار یې راوویسته وایي څنګه چل دی یاره وایي غټ جادوګر ده نه بل نشته دی ته ډېر لوی جادوګر یې بیا ونه منله د خدای بېلارې به په لار نه که هزار نصیحتونه ورته وکړې خو د خدای بېلاره به په لار نه شي رحمانه هغه بس خدای بېلارې کړی و په زړه یې غټ زنګ پروت و د کفر نو ګوره چې کم سازش یې د رسول الله مبارک خلاف وچلو الله هغې کې خپله ګیر کړه د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې د هغه یو لوی دشمن او منافق و قارون یې نوم و قارون لکه بعض علماو دا هم لیکلي چې دا د موسی علیه السلام د تره زوی خیر دونه محققه او مضبوطه خبره نه ده خو د موسی علیه السلام رشته داری کې دی لوی مال ولا خدای ورکړی لوی دولت دومره دولت او مال الله ورکړی چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي
چې خزانې یې دومره ډېرې وې المارې خزانې چې د هغې کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې ته خپله سوچ کوه چې دونه ډېرې کنجانې چې هغه یو ډله اولو عصبتن په هغې باندې به درنې وې له تنوکو هغې به وړې نه شوې چې کنجانې دونه ډېرې جرندې به سوله او چې جرندې دونه ډېرې المارۍ به سونه او چې المارۍ دونه ډېرې نو مال او دولت به پکې سونه دونه مال او دولت یو محل عظیم الشان محل اوس هم تاریخ اگر چې بعضې مورخین ورسره اتفاق نه کوي او بعضې مورخینو چې په مصر کې اوس هم یو محل هغه د آثار قدیمه والا موندلی دی کودی یې ورپسې کړی د بعضې کمرې په ځمکې د پاسه غیبي دي او چې دې څونه کودی کې نو لاندې پکې نورې کمرې شته د څلېرویشتو او یو مورخ وایي 40 کمرو محل او څنګه محل داسې محل و چې په هغې کې په دروازو په لرګي د سرو زرو د سپینو زرو ګلکاري شوې وه او د هیرو او د جواهراتو ګلکاري پې شوې وه په چتونو کې قنادیل دې زمانه کې دا مونږ ورته څه وایو د بجلۍ دا شیدونه چې خلک وې ځندئ هغه غونچک داسې او لیمپونه هغه زمانه کې به پکې ډیوې او لاټینونه کېښودل نو قنادیل به پکې ویزاندو دا به د بادشاه په محل کې او مریانې څو نه په زرګاو په سرګونو نه وینځې په زرګاو وینځې او اسونه او خان د اسونو په زینونو د سرو زرو ګلکاري شوې ده چې په لاره به روانو د په سوونو نوکران مخکې وروستو به ترې منډې والې او دا مال یې پیدا کړی کوم ځای نه دی سودخورو یو به سود کاو دویم به څه کول دویم به د خلکو نه پسلونه 3 کاله او 4 کاله مخکې په ارزان نرخ واخیستل زمیندار غریبانان خو محتاج یې د 3 او د 4 کالو دا به پیشکي پیسه ورسره و د خلکو نه په معمولي پیسو واخیستل او چې بیا به کله پسلونه هغوی سنبال کړل او پاخه به شو نو په ګرانو پیسو به یې خرڅو او خلکو له به یې پیسې په سود ورکولې مثلا د 1,00,000 روپۍ والا میاشت پس په ماله 100,000 د پاسه راکړې چې میاشت پس بس راله 100,000 د پاسه پیسې بیا نشته بله میاشت 1,00,000 شوې بله میاشت که دې رانه کړې 2,00,000 شوې بله کې 3,00,000 شوې بله کې 4,00,000 شوې دا به پې ختې دا پیسې و پې زیاتېدې او په ناپ تول کې به هم ډېر کمې کاو دې سره ډېر زیات مالدار شو دولتمن شو حضرت موسی علیه او منځ به یې کاو منافقو دغه موسی علیه السلام نو منلې ظاهر کې به د موسی علیه السلام سره منځ هم کو ظاهر کې به یې روجې هم نیولې ظاهر کې به 200 روپۍ صدقې هم ورکولې ظاهر کې به د موسی علیه السلام په مجلس کې هم کېناستېده حضرت موسی علیه السلام حکم وکړ د زکات چې د خدای په مال کې زکات ورکړي دته چې پته ولګېدله چې موسی علیه السلام خو زکات ویله ده خو بلا دولت و زکات خو یې لکونه په کروڑونه پیسې کېدلې وی موسی علیه السلام زکات حکم وکړه وی د ایمان هم لږ و چې لا اوس راپسې زکاتونه مقرر کړه ایمان هم راوړی دی بس مسلمانان دا ډېره ده که ورې اوس هم بعضې خلک دا خبرې کوي دا منځونه کوو به دا ډېره ده که نه دا څه ټیکسونه رانه د اسلام او د ایمان علي مسلمان شم نو ټیکس رانه وسلي مسلمان شم نو سره باندې پیسې ږدي حضرت موسی علیه السلام ته اطلاع ورسېدله چې سړی ګړې وړې وایي ډېره نرمۍ حالانکې موسی علیه السلام جلالي مزاج والا و سخت طبیعت و ورغې ورته کېناسته په ډېره نرمۍ باندې پوه کړه کارونه مال دله خدای ډېر زیات درکړلی ډېر زیات مالدار هر څه سره شته او مهرباني وکړه ما ته الله حکم کړی زما خپله خبره نه ده د خدای په مال کې زکات ورکړه او زه ځان له ګورې نه غواړم کارونه که ته وایې چې دا ځان له غواړي ځان له نه غواړم زه خپلو رشته دارانو له نه غواړم زه د خدای د مخلوق له غواړم مه کوه دا مال دنه پاتې دی یک تنها الله ته روان دی نه به د ځان سره پیسه یوسې نه به یو غلام یوسې نه به یو مریی یوسې نه به یو وینځه بوزې نه به دولت یوسې یک تنها به رب العالمین لروانی بیا به دنه رب العالمین تپوس کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چاله چې الله مال ورکو د په دې مال کې د خدای حق ورنکړ د قیامت پر ورځ به د دې مال نه خدای پاک یو اجدها جوړه کړي یو لوی اجدها شجاع هغه به د په دې غاړه کې ور واچوي
او دا شونډې به وله خوري دا وښکو باندې به وله چکونه لګوي ټکونه به ورکوي انا مالک انا کنزک زمار نیمه زه ستا هغه مال یم مال زه ستا هغه خزانه یم دا چکونه به لګوي غاړه کې به پروت او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای والذین یکنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم اغا خلق تی سرو سپین جمع کئی دا اللہ لار کے نور کئی دا دردناک عذاب زیر والا ورکا خبر ہے کہ خطرناک و دردناک عذاب دے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون دا مال بدا دوزخ پا اور ولا تختے کی تختے او گرم تختے برالی پا شاب داغ ورکی پا مخ با داغ ورکی پا تندی با داغ ورکی اوسا دا استاغ مالو تی دنیا کے دی زب پریخی و مودا مال دے غشتے ہو دنیا کے دے خیرت تا دے نا قتل و دنیا تا دے قتل اوسا دا عذاب من خود مال ترین خوشحالی کو من خوی مالی مالی زما مال زما مال زما مال رسول اللہ مبارک یوزل او فرمائل وی سوک باغا کسی کہ خپل مال نے دا وارث مال دیر خوخی دا بسوکی صحابہ دا اللہ رسولہ دا سے سوکم نشتا دا ارچا خپل خوخ دا وارث نه دے خوخ دا وارث مال سسکم دما دا تر دا زوی مال دی دما وارث دی دما رور دی دما وارث دی دما خپل مال زما خوخ دی دا غپا نسبت چی پس سری راشی بے خپل خوخی ودا سے اس سوک نشتا دا ارچا خپل مال دا وارث دا مال نزیاد خوخ دی وی خپلم خوخ دی وی خپل دی اگر ما قدم تا چی خیرت لدی و لیگا او چی کم خزانہ کی پروت دی دا ستا مال نی دا وارث مال دی و دی کم خوخ دی وایا من خپل نه دی خو زما خپل هغه چې خیرات مې کوه خیرت تلا ازما دی اماله قبر کې پکارېږي ازما دی د قیامت پر ورځ ماله سورې راکوي د هغه نور نه ازما دی هغه ما د پیغمبر مبارک حوض کوثر له رسوي ازما دی اما جنت ته رسوي او چې زه مړ شم او زما نه وروسته کم پاتې شو دا زما نه دا زما وارث دی نو ما خو خپل خوښ نه که ما خو د وارث مال خوښ دی او په یو موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرماید ویتبع المیت ثلاثه دو سیزونه مړي پسې مقبرې ته رواني مالو یو رده مال دی مال ورپسې روان دی مال څه شی دی مال کټ دی مال پوزکې دی هغه زمانه کې غلام دی وینځه دا ورسره دی او مال ورپسې روان دی دویم ورسره څه دی مقبرې ته قریبه رشتہ دار ورسره دی یکم دا رشتہ دار تر دے بچے دے دا ورسر دی او دریم سشے دے عملو عمل ورسر دی دا دری سیدون ورسر روان دی مال روان دے رشتہ دار دوستان دا روان دی عمل روان دے دوتے واپس راشی ورسر پاتے شی مالم تے واپس آگے غلام امرائیم تے راگے اچھے کم کٹ پوزی کے دش پیتا کالا وقت ارکڑ جا غم تے واپس راگے اپو زکیم تے واپس راگے غطولائی بالغ کی ورسر خود غم تے واپس راگے اگر رشتہ دار و بچیم تے واپس راگے کم شے ورسر پاتے شواء مال مگا غیتا نگورو موی مالو 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 مال مال اغا دے چتا خیرت تولے گا مال اغا دے چتا دا خدای پلار کے لگاو مال اغا دے چتا زکاة ورکا زکاة طہرن لی اموالکم علیہ السلام فرمائی چی زکاة تے ورکا چی دا باقی در سرکم خزانہ پاتے شو دا پاکا شوا دا اغا مثال دے لکا صفا پاک کوئی نا چی تو بس کے او چی زکاة تے نی ورکڑے او دے مال سر پروت تے دا سے دے لکا پکوی کے چی مردار سپے پروت تے ہوتے تے بس کے دا مال دے پاک نہیں دا نجس دے پلیت تے تا تا پلیتی نخکاری فرشتو تخکاری تے پا بین نپوئے گے فرشتے ستا دا دے مال نچے کما بدمویزی دا دیران ہوندے اگی تا پتا لجے دا بدبوی مال او دا غا بدبوی مال چے تخورے زکاة نور کے مال نجس دے بدبوی دے دا غا ٹیپر خورے او کدا کباب خورے او کدا سریکڑے گوخے خورے نو دا مردارے چکوی کے پروتی اقا شے دے نو تا تا خوبا بوئی پتہ نہیں لگی چی تا خوری فرشتو لتے کرک وردی این ایک بخت سگان خورے اللہ وی دا تا سگان دونا خورے دے وجہ نا خومنگا دے مال تبا کریو
دې مال زموږ دننه وجود برباد کړی، زموږ روح یې برباد کړی دی. نه مو مونځ ته شوق کېږي، نه مو تلاوت ته شوق کېږي، نه مو نیکۍ ته شوق کېږي. ولې؟ ځکه دا پلیت او بدبوی او ګنده څیزونه مو خورو. مال نه چې زکات ته ورکړه، لکه چې مرداره یې د کوی نه وویست او کوی دې وځانځو او کوی صفا او پاک شو، خوره دغه پاک مال روح یې برباد کړی دی. نه مو مونځ ته شوق کېږي، نه مو تلاوت ته شوق کېږي، نه مو نیکۍ ته شوق کېږي. ولې؟ ځکه دا پلیت او بدبوی او ګنده څیزونه مو خورو. مال نه چې زکات ته ورکړه، لکه چې مرداره یې د کوی نه وویست او کوی دې وځانځو او کوی صفا او پاک شو، خوره دغه پاک مال اوسه. دا بستا وجود له فایده ورکوي. مونځ ته به دې شوقي، تلاوت ته به دې شوقي، دین ته به دې شوقي او شریعت ته به دې شوقي. نو قارون منافق و، د موسی علیه السلام دوی ښه زکات ورکم. ای قارونه ځان له نه غواړمه مه کوه، ګورې مه کوه، خدای ډېر لوی مال درکړی دی او مهرباني وکړه د خدای په مال کې زکات ورکړه. بس قارون پوه شو چې دا اوس په جنجال وړېدم، دا خو لکونه روپۍ زما زکات کېږي. او چې کله بار به راووته د قارون د مال دولت ته به خلکو کتل، نو خلکو به مسویلي کول. هو دومره مال، او دومره مال، لیت ما اوتیا مثل ما اوتیا قارون. اوهو قارون ته چې کوم مال میلاو دی که داسې زما وې، خلقو با تمنا کولا. ادھے وجن رسول اللہ مبارک اللہ قرآن شریف کی فرمائی لا تمدن الى ما متعنا به ازواجا منهم زہرت الحیات الدنیا. اے وی کدا چا بنگلہ دیولی دا مگورا ہوتا، کدا چا لوی مکان دیولی دا مگورا، کدا چا باغونا دولتونا کارخانی دیو قتل مختوالا و دا دنیا ڈول دے. خدای تا وہ دے گا چا اللہ سر کمشی دے غدا دیر دل بہتر دے. مو خدای غرقلو، بیا سازش ورته جوړ کو، بیا سکیم ورته جوړ کو. دا بنگلې ولې ده، دا موټرې ولې ده، دا کارخانه ولې ده، دا ځمکې ولې ده، دا قوم ولې ده، دا رورې ولې ده، دا خلک عزت ولې کوي، دا ښکلې ولې ده، دا بچي ولې دي. دا سازش بیا جوړوم زه ورته. دوست داسې څه چل پکار دی چې دې ذلیله کړم. ها او خدای به خبر نشي کنه، فرشتې به خبر نشي کنه. ولې قیامت خو منې نه، قبر خو منې نه، آخرت خو منې نه چې ماله به رب العالمین آخرت کې دې سزا راکوي. نو قارون ته ډېر په طریقه نصیحت وشو. دې قارون ته دې وزن کې کمې زیاتې چې کوي، دې سود خور ته او دې قارون ته چې دا په ناجایزه طریقې په خلکو ظلمونه کړي، پیسې جمع کړي دي او لویه خزانه یې کړې ده. نو قارون وایي چې د دې موسی نه اوس دې دا خو جنجال جوړ دی راته. بس څه کنه ایمان اسلام راوړی دی کنه، ټیکسونه ولې لګې. اوس د موسی علیه السلام خلاف سازش جوړ کړ. څنګه سازش جوړ کړ؟ پیسه خو ډېره د یو جینۍ وه په بني اسرائیلو کې ښایسته وه، ښکلې وه، هغې یې راوسته. وایي داسې کار کومه ته په ډک مجلس کې پاسې او ویې به چې د موسی علیه السلام ما سره ناجایزه تعلقات دي، پیسې چې څومره غواړې زه در کوم. نو په پیسه خو خلک هر څه کوي، دولت دپاره او پیسو دپاره. جینۍ پوه کړه او پیسې دولت یې ورکړه او دا قارون هغې موسی علیه السلام ته کېناسته. وی یاره دا بني اسرائیل لږ یو پوټې ګډوډ شوي دي، زه یو ښایسته مجلس جوړوم، په دې خپل محل کې جوړو اعلی مجلس، ډوډۍ کوم او دا ټول بني اسرائیل لا غواړم. او ته به دوی ته لږ نصیحت ورته وکړه. مونځ نه کوي خلک، دینداري نه کوي خلک، باغیان دی. موسی علیه السلام خوشحاله شو چې که خیر په سړي باندې اثر شو. دا خو ډېره ښه خبره ده، جوړ کړه مجلس د محل په یو لوی ګراوند کې، یو لوی مجلس جوړ کړه. بني اسرائیل ټول راغوښتل. موسی علیه السلام هم خوشحاله دی چې که خیر قارون سم شو. خلک راغواړي زه ورته نصیحت کوم. ښځې رالل، ماشومان سړي رالل، لوی اجتماع او جلسه جوړه ده. موسی علیه السلام ته کرسی منبر هر څه چې و کېښودلی شو او موسی علیه السلام دې خلکو ته بیان کوه او چې څومره ګناهونه دي د دې ټولو ذکر وکړه. خلک په ګناهونو سر دی چې خلک سم شي. موسی علیه السلام لګیا دی، خوشحاله دی. قارون ته نه دعاګانې خیږي، ښه کار وکړه، مونځ کوئ، روجې نیسئ، نیکی کوئ، زکاتونه ورکوئ، دا ګناه به نه کوئ، دا به نه کوئ. ګورې که چا زنا بدعملي وکړه سزا یې مرګ دی، مرګ سزا مرګ دی. او آخرت کې به هم خدای لویه سزا ورکوي. یو سړی لمسولې وپاڅېده، وایي د الله پیغمبره موسی که دا ګناهونه ستا نه صادر شو، بالفرض انسان دی، تا له څه سزا وایي؟ که ما نه صادر شو زما هم دقه سزا ده. په سزا کې د انسان د پیغمبر او د غیر پیغمبر فرق نشته، زما هم دغه سزا ده. او چې دی ووایي جینۍ ته اشاره وکړه، هغه پاڅېده. بری مجلس میں لوی ډک مجلس کې جینۍ پاڅېده او موسی خلکو ته یو څه وایي کې بل څه.
د خدای پیغمبر ته خو خلکو ته ګناهونه مه کوه او زناکارۍ مه کوه او ستا ما سره رابع او بیت نه دي ما سره تعلقات د زنا نه دي خدای پاکه چې دی ووایي د موسی علیه السلام پښتانه وایي هغه زه درته پښتنو خبره کوم هلک وایي زمک خپونه مې ځمکه وتښتېده بیا په پیغمبر کې الزام ولګي دا خو طبعي ده پیغمبر خو داعي دی خلکو د نیکۍ دعوت ورکوي چې زه تاسو له د نیکۍ دعوت در کوم او په ما کې یو ګناه راله او تا ته پته ولګي چې دی دا ګناه کوي رښتیا ووایي د ما دا خبره پته لګي بیا چرې هم نه لګي او ستا جیل ته یو څه وکړې بل څه دا خو ته به هسې مونږ ته خپګړې وړې وې که دا شی صحیح وي نو تا به بیا مونږ ته په خپله به دې په عمل کوو نو خپله دې په عمل نشته مونږ ته وې خو چې دا خبره جینې وکړله او بس خلکو هم تپار شروع شو منافقین خو وو لاسونه پړقېدل شروع شو مردباد او زندهباد چغې جوړې شوې واقعي دا څه وشو ته خو تا ته خو مونږ پیغمبر وایو ته خو مونږ ته نیکي ښې او دا چلونه شروع کړل جینۍ سره روابط او ناجایز تعلقات شروع کړل بس موسی علیه السلام کې خو جلال دی موسی علیه السلام هغه جینۍ ته وایي ای جینۍ ودرېږه تا سره زما روابط شته وي او تعلقات شته ډېرې زمانې نه ولې خبرې پټې بس موسی علیه السلام جینۍ ته آواز وکړو وایي ستا دې په هغه ذات قسمې چې کوم ذات ستا خالق دی تاله دا ښکلی شکل در کړی دی او کوم ذات تاله دا ښایسته ښکلی وجود در کړی دی او کوم ذات به تا فنا کوي موجني به دی او آخرت ته بدلېږي په هغه ذات ته ستا قسم یې رښتیا خبره کوو وایه که ما کې هم وایه ګړې وړې مه وایه رښتیا خبره وکړه خو چې د الله نوم د جینۍ واورېد پره پیدا شو لاسونه پره پیدا شو رنګ یې زیړ شو رپ رپې پې ولګې وی نه نه خدای نوم مې راته واخیست دا هم به درته تپوس کې رښتیا خبرې کوه وی رښتیا ویم وی قارون پیسې راکړې دي وعده یې کړی دونه پیسې به دله درکړو هغه لمسولې ای بني اسرائیلو واورئ قارون پیسې راکړې دي ما ته یې په دې موسی الزام ولګاو دا بدنامو دی په بدنامول غواړي نو د ما د خولې نه ووتل معافي غواړم ته د خدای پیغمبر یې پیغمبر د ګناه نه پاکي پیغمبر نه خدای واړه او غټ دواړه ګناهونو نه بچ ساتي الله محفوظ ساتي پیغمبر هر پیغمبر خدای محفوظ ساتلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل یو ځل زه هلک وم رکوټ وم په مکه کې وادو په هغې کې ډول سرنا وه په دې ودونو کې د شپې دا دمان ممان ګنډېږي او دا سندرې مندرې پکې د اجلاګانو ډمې مې وی ما سره ملګري وه هغې وی واده له نه د شپې زم کشر و مړه مې وته شو راکوټې ومه لاړو چې لاړو یو میدان کې د دنیا خلک جمع دی موږ هم په دیره کې په ځمکه کېناستو وی اوس به هغه لوبه شروع کېږي هغه ډول سرنا به شروع کېږي او هغه ډمه به راځي یا جلار څه چې دی ګډېږي به وی کېناستو وی چې کېناستو خلک کېناستل زم کېناستمه وی دې کې ماله خدای خوب راوست وده شومه اډمه دا ورس چې دی او ډول او سونه حالانکې هغه ډنګ ډونه څومره چغې وي خلک خوب دغه وخت کې چاله کم ځای ورځي شته خوب د خلکو نه تختی هغه لګیا د اډمې هر څه وکړل شپه تېره شوه زه ودېمه وایي چې مجلس ختم شو د ما هغه ملګري زوړ کړل هلکه وپاسه که نه راویښې کړم وایي چې راویښې کړم چې شی به کله شروع کېږي وایي چې ختمه مې شو وی زه لا ماشوم هم چې الله د دې نه ساتلی پیغمبر خدای دونه محفوظ ساتي د پیغمبر جامه خدای محفوظ ساتي ولې پیغمبر متعلق الله و یطیع الله و اطیع الرسول دا د تابعداري به کې نو که دی ګناه کوي خو ګناه کې به هم ورپسې بیا دی که دا خو نشته چې دا به دې منم او دا به دې نه منم دا هغه چې څه دي هغه منې ما اتاکم الرسول فخذوه ما اتاکم چې څه درته درکړل وما نهاکم عنه فانتهوا چې څه درته ویې کې فرق نشته چې دا به منې دا به نه منې نو که ښه کوي که بد کوي بیا به منې نو خدای بدونه پیغمبر ساتلی دی بس جینۍ پاسېده وایي دا ټول قارون مال همسولی یم پیسې را کړي دي پیسو وعده را سره کړې ده بس موسی په سترګو مې دې نه مخکې چې تا ته نه لیدې په بدو خو سوال نه پیدا کېږي بس خلک هم چې چا چغې والې وې خلک هم ستومانه شو قارون ظالمه دا دونه ظلم قارون ظالمه دومره ظلم حضرت موسی علیه السلام الله ته لاس اوچت کړه مظلوم به بیا چا ته لاس پورته کوي بل خو نشته زموږ څه دي نوره موږ سره کلاشینکوف نشته نه پې پوهېږو موږ سره ټوپک نشته نه پې پوهېږو موږ سره خو نوکران نشته نه ساتلی شو
موږ بیا چاته ته غریب ته مسکین او پتا یو ظالم ظلم کوي نو ته چاته فریاد وکې ان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو ایمان میں بیا دا دے یہ تکلیف د تو رسیږي دا تکلیف ختمون کې الله دے څوک الله دې بل څوک نه دی ويريدك بخير فلا راد لفضله او کدا الله تا خیر رسول غواړي قسم په خدای کمیان کې څوک رکاوټ پیدا شي نشي پیدا کړي ایمان دقه ساته یقین دقه ساته د الله په ذات ساته باور د الله په ذات کوا الله به مدد کوي تکالیف په یې هغه اردو علاوه وي د الله فیصلوں کې دیر ہے لیکن اندیر نہیں ہے دیر ہے لږ ورستو شي خیر دی ګناه به دی ورجیږي لږ به یو پټې دی وکړی لږ به پریشان کی ګناه به دی ورجی یو خدای دلا جنت کې یو مرتبه لیکل رب النبی علیہ السلام فرمایي یو سلیله میں جنت کے لوی مرتبہ نیولې ده لوی بلډینګ میں جوړ کړی دی لوی محل میں ورته ساتلې دی د دون عمل نشته چې په عمل ورورسي د دون عمل نشته چې په عمل ورته ورورسي نو داسې تکلیف ټک ټک پیراولما نو په هغې ولا مرتبه اوچته کم نه ورورسو نو د دنیا دا تکلیفونه برازي مشکلات برازي او انشاءالله ګټه به د مظلومي د ظالم بنی دی یا به د الله مدد اوہو کہ پیغمبر مبارک فرمائی صادق و مصدوق او دا اللہ نے نقل کی کہ رب العالمین فرمائی اے مظلومہ لانصرنک ولو بعد حین لکسات پس دی بھی خو مدد بدے کو او مضبوط الفاظ سروی لانصرنک ولو بعد حین سمودہ پس بدی خو مدد بدے کو ما یو سکے گا ما یو سکے گا ما خیر دے دی تکلیفات سر دی گناہ لرگر کوم دے سر مرتبہ دے بلندم مدد بدے کوم تمہارونو بس موسیٰ علیہ السلام جوش کے راغے او یا اللہ سوچو ما سرا اللہ ستا پیغمبر سر سوچو بدا مجلس کے اللہ مال دولت تے قارون لور کا رب دافع دی تیلی اللہ زخوی رسوا کلم زخوی بدنام کلما وی وایا موسیٰ چے صدق وخی اختیار میں در کا وی خواہ وی زمکی ریک آگا راکا گزوکے بس قارون تزمک اوشلی دا محلم لان دلالا و قارونم روان شو یدی کنڈو پور لال اے موسیٰ معاف میں کا وی نورا راکا گا چیغی وی موسیٰ معافی غوارم وی راکا گزوکے چیغی والے اللہ ما اے موسیٰ معاف میں کا غلطی میں کرے دا پر ڈول مجلس کی چیغی وام ما کلی دی غلطی کرے دا معاف میں کا وی راکا گا نورا زانتا غیب شو پز مکا خدای وردن نکا اور رسول اللہ مبارک فرمائی پد اخپت تاوی کی تر قیمت پورے برورو میں چن کے لاندے روان دی محلم لار دولتم لار سرم لار سپینم لار او موسیٰ علیہ السلام آوازو کرده سوک مرگری ہے کہ سوکی و سراو درے گے گنی باقی تے خواش ہے صرف دو ظالمان ور سر پاتی شو باقی تول تو بگار شو ادوام ور سر لارل امزمک راخ کل قارون لال ختم اچھے چابا لاسونا مگل اوہو منگلم قارون غندے دولت پکار دے اوہو دا سے بنگلہ منگوی سنگا باوا اوہو دا سے غلامان نو کران زمونگی خباوا اغیب یاوی افسوس تی دا سے نو شکر دے چے دا سے نو شکر دے چے نو محلال مال سر سپین عرص پزمکا لالل اللہ پاک دیر عجیب پیغمبر سرا دا سے کل نیازبینے او خشتا کل خبرم کئی دا پیغمبر محبوب دے رب العالمین ڈیرک نسبت تے مساڑ دے یخشو اللہ بالکل یخشو یہ چغی در تاوالے معاف دینا کا اللہ سنگ میں معاف کرے وے کدا تا ما سر مدد ربا نوے کرے او زما یو ٹکی چانا مانا خلقو بابی تکیسا او دا سدی او دا چینے او دیو یا رولا نو دا کابون کرشوا یا بخلقو دا بدنام بھی بکولا نو وی خوا گورا مکوا دیر ارو رحم دیرا نگے نا اللہ پدا ظالم رحم ندے پکا وی دیر سپیرو قارون کنا اللہ وی موسیٰ دیر سپیرو قارون دیر سپیرو زتاتے چغے والے نو کہ یو چغے ماتا والے وی ما بخو یو چغے ماتا دی وقت کی والے وی چی اللہ نو ما بخلیو اس پیرا ماتا چغونو والا تاتا چغے والے سازش جوړ کړه موسی علیہ السلام خلاف فکر گیر شو کنه شو او دا سه گیر نشو تر قیامت پورې گیر دی نن سبا د سړي د مرګ خلاف سازش جوړ کا ها سړي د ملک رسول الله مبارک فرمایي اے مسلمانانو وره
اے مسلمانانو چې کوم ځای आवाज دی واورئ سوچ سره واورئ سوچ سره رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د چا په مرګ کې په دوو ټکو شریک شو په دوو ټکو د قیامت پر ورځ به په دا تندي لیکلي آیس من رحمت الله چې دا سړی د خدای د رحمت نه مایوس دی تندي باندې به دا مهر لګېدلی مهر قیامت پر ورځ دوو ټکو باندې تا سازش جوړ کړه مسلمان دی مړ کړه زه به بچ شم زه به بچ شم دنیا کې به بچ قبر کې به سکې زه به بچ شم اخرت کې به سکې او بچ کېدل نشته خبرې ښکاره کېږي پښتانه وي دیوالونه ملونه وي یا به تم لاس مروړ وی اوهو هغه لال غریب هغه اسې مړ شو غریب خو لال اسې مړ شو هغه سره خو که تا ظلم کړي شهید دی که خو جنت ته پلن نه ور ورسېده لیکن تا ظالمه سونه او درد او مور دی ولا سونه او درد ولا د ماشوم چې د مور لوی کړی دی په اسانه لویږي لار دی ولا سونه او درد قوم دی ولا سونه او درد او ظالمه د شلو 500 روپو د پاره یو 100 روپو د پاره دا تاسو وګورئ نن دا کشر کول ټول په دغه مخته دی تاسو مړی شو په دې څو ورځې کې پیسو د پاره بل څه د پاره ملکی بوزي او مړی کی او د هغې د پاسه بیا وروسته پولیس یې ونیسي بیا پته ولګي دی وایي دا خبره پټه پاتې شي پټه پاتې نه شوه سازش خطرناک شی دی سازش به نه کوې او که دې وکړه دنیا کې هم نشي پټېدی واوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که یو ګناه دې داسې وکړه چې د هغې ضرر دې بل مسلمان ته ورسوه او تا د کیجاوې دننه په څاروي باندې کیجاوه پرته ده ډولی پرته ده ډولی او په ډولی کې دننه دې دا ګناه وکړه کله چې وړي ډولی کې دې دونه دغه دې تو کي دومره څادرونه دې تو کي دومره چې د دې ښځې هغه جامه هم د ناوې څوک ونه ویني داسې ډولی کې ناست دی لکه د ناوې په شان په ډولی کې هېڅوک در سره نشته او داسې غلطي دې دغه هلته وکړه داسې غلطي دې وکړه چې هېڅوک درنه خبر نه دي خو د مسلمان د تکلیف غلطي ده وې دغه ډولی کې دننه دا ګناه به دې داسې راوباسم چې په مخلوق کې به دې وشرمو پټېدی نه شي خدای دپاره د خدای په خبره یقین وساتئ د رسول الله مبارک په خبره یقین وساتئ نه رسول الله دروغ وي نه خدای دروغ وي رښتونې خبرې دي د ابولهب ښځې به څه کول هغې سپېری چې بل څه نه موندل نو ځنګل ته به لاړه نو غنې به یې راغونډې کړې نو مالداره مو وي دا خپله کومه وی نو غنې به یې په شا کړلې پړې به یې وتړه تاسو خیال ونو پخوا به زموږ په دې وطن کې د خلکو چې دا ګیډي راوړل که نه دا د بره وطن نه به خصوصا خلک رالل نو هغه به یې داسې چل کو چې هغه په شا به یې رابار کول زمون خلکو په سر باندې شی وړي په اوږه وړي او بعضې وطنونو کې دا رواجي چې د لرګو نه ښه مضبوط یو دغه ګېډې وتړي هغه ګېډې اوچت کړي ځان ته په یو لوړ ځای کښېږدي او په شی راواړئ او بیا ما ته پته ده هغې هغه یو پړی غوندې وي هغه دې سینې ته واړئ او د لاسونو سره هغه پړی کلک نیولي پړې تړلې وي هغې سینې ته کلک نیولي او شاته یې ښکته کړي هغه په اسانه باندې پنډ وړي دا چې خپل رواج دی نو دا رواج و هلته کې هغه غنې به یې راجمع کړې او بیا به یو غټه تیږه وه په هغه تیږه د پاسه به یې پنډو تړه نو تیږې سره به ودرېده او هغه غنې به یې په شا راواړولې پړې به یې د سینې سره نیولې د رسول الله مبارک ته تکلیف ورکو چې په لار راځي چې خپو کې غنې لاړې شي خپې مبارک یې خوږ شي جامې وشلېږي څوک ورکره دي چې هغه هم تکلیف میلو شي الله وایي مه کوه سازش نه صبرېږي د سازش نه دقسې د غنو لوی پنډې اوچت که او په یو تیږه د پاسه کېښود او پړې په تو تړو دې غاړه ودرېده چې دا پړې دا ګېډې په شا راوړو او پړې دې سینې ته که خو چې ګېډې یې سینګ داسې په شا راوړو جبریل علیه السلام ګېډې له بل طرف ته دیکا ورکړو دا د هغه تیږې نه یو خوا ده ګېډۍ بل خوا دی هغه پړې دې مری ته پرېوته وامرأته حمالة الحطب یو معنی دا ده یو معنی بله ده چې دا د پیغمبر غیبت کوي کنزل کوي سپکې وي یو معنی دا ده عقل ته پالسي شوه غنې راونه رسېدې لیکن غنو خپله د خدای قهر ته ورسوله عذاب ته ورسوله نو عبدالرحمن بابا خو زه کوي کوهې مه که نه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوهي په غاړه لاړ شي نو سازش خطرناک شي مسلمان سره مدد وکړه نبی علیہ السلام فرمایي
وی ظالم سره مدد وکړه مظلوم سره مدد صحابه ته تپوس کی الله رسوله د ظالم د مدد خو مونږ پیژنو د مظلوم د مدد خو پیژنو ظالم سره څنګه مدد وکم وی ظلم نه منې کا هغه ظلم کوي منې کا د ظالم سره مدد دی ګناه نه دی بچ کا ظلم نه دی بچ کا هغه نه منې کا نه 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 مونږ چې ظالم لږ ظلم کوي زه دې مرګرې یم تکلش راونیس داس پته نه لګي مړه غیبې کا پته به مونږ نه لګي مړه لرې کا ورکې کا مخې نه خوا کا پته به ونه لګي ها پته به ونه لګي استا به پته ولګي الله فرمای ولا يحيق المكر السيء الا باهله چاله چې خطرناک سکیم او سازش جوړه پولیس چې دا پیکاله ځان تا چو هغه وخت سره سوچو کا چې دا پیکاله ز بل تنا چوما دا پیکاله جوړوم بل خدا به زما ماره کې پریوزي دا به زما د زوی ماره کې پریوزي دا به زما د پلار ماره کې پریوزي په دنیا کې به پریوزي او په آخرت کې به پریوزي هغه موږ په سترګو ولیدل صابري څوک سامري د موسی عليه السلام زمانہ کې زرګري به کول یو ښه عمل دی خلک کوي هر قسم عملونه کوي زرګري به کول موسی علیه السلام چې کله د بني اسرائیلو نه ځان سره واغېستلو ته نو دوی یې څه کالي د فرعون د قوم نه راغونډ کړله هغه واقع اوږده ده خو مختصر مونږ واده لرو مونږ کې خادي ده دوی خو نوکرانو ده فرعون د قوم ښځو وړو به ټولې نوکرۍ کولې ماله کالي راکړه زمونږ نه یې راغونډ کړل چې کله دوی لاړل د فرعون قوم خدای هلاک کړ موسی علیه السلام او قوم بچ شو او موسی علیه السلام تور ته لاړ غر ته لاړ الله پاک سره ملاقات ته لاړ او الله وغوښته چې راشه زه یو قانون در درکوم چې دا بني اسرائیل ژوند تېری کړي د هغه قانون مطابق ژوند تېر کړي یو کتاب در درکوم نو موسی علیه السلام هلته لاړو 10 ورځې یې هلته یو چله وویستله موږ ورته چله وایو دا فارسی له 50 څلوېښتو ته وایي دا خو 10 شوې اخره کې 40 شوې دي 10 ورځې الله ته عبادت وکړو 10 ورځې پسې الله سره ملاقات او مسواک یې ومږه الله په هغې یو پوټې غوندې دغه شو چې تا مسواک ولې ومږه نو دا روجهدار د بوی د خولې نه چې وځي هغه په ما د مشکو نه خشته لګي یو 10 ورځې نورې روجې ونیسه نور عبادت وکړه نو موسی علیه السلام 10 په نورې ونیوې 40 یې پوره کړې فتم میقات ربه 40 یوما 40 ورځې پوره کړې دلته سامري دا منافقو څنګه قارون منافقو دا سامري منافقین خوشته کړ د رسول الله مبارک زمانه کې نو منافقین عبد الله ابن ابي او دا غمرګي د دنیا منافقینو مزبهم کو رسول الله مبارک سره ظاهر کې به روجیم نه ولې خیراتونه به کول جهاد لمم تل جهاد دا عبد الله ابن ابي په جهادونو کې د رسول الله مبارک سره مرګري پاتې شوی او دا لاره پیغمبر نه منل پر رسول الله مبارک هغه الزامونه لګول دي هغه الزامونه چې پیغمبر لري درډول دي لیکن رسول الله مبارک له موجبه خودي ورکړو دا عبد الله ابن ابي منافق چې کله مړ شو زوی سوچه مسلمانو راغی رسول الله مبارک ته وی دا ما پلار مړ دی وصیت یې کړی دی چې مال به خپل کمیس راکړي ما به د پیغمبر په کمیس کې پخاوي او جنازه به را باندې کوي نبی رسول الله ډېر اصل ورم منافق دی ظالم بچي څومره سپیره دی دومره خو معنی چې د کمیس به مال فایده راکړي جنازه به مال فایده راکړي او زوی سوچه مسلمانو کله کله د پلار د رسول الله مبارک په سر به پلار سر په جګړه مو راغی نبی علیہ السلام لا وی د الله رسول پلار مې مړ شو کمیس ولا راکا حضور پاک بالکل درکو ولې کمیس اولې ورکو ځکه یو وخت کې عباس د نبی علیہ السلام تر د بدر په قیدیانو کې گرفتار شو نو کمیس نو دی عبد الله ابن ابي د پیغمبر علیہ السلام تر عباس د کمیس ورکړو بدل ولا خلاصو کمیس یې ورکړ وایي چې جنازه تیاره شي ما ته ووایه جنازه تیاره شو رسول الله مبارک سره صحابه الله وایي جنازې ته ور مخکې شو حضرت عمر راغی قسم دی عمر هم ډېر لوی بهادر انسان و که د چا پلار مړ شي او د زمانې کافر مي خو د بچو خو پیړه خوږېږي که د بچو زړه خو بې دردېږي که
اوس د چا پلار مړ دی او ته ورځې او هغه زوی ته د هغه پلار بد وی ویلی شي اسی که بد وی بیله ده خو چې پلار مړ پروت دی او ته دې زوی ته وی مړه ستا پلار خو ډېر خراب سړی دو والله که ته روغ روځې زما مړ پلار دی زما هلته دی زما پلار پسې خبرې کې او چې څنګه راځې ته ور مخکې شو حضرت عمر نیغ راغی سینې سره ورته ودرېده الله رسول په چا جنازه کې د خدای په دشمن د خدای دشمن دی یعنی ټول قوم یې ولاړ دی د خزرج قبیلې و لوی قوم یې ولاړ بچی ولاړ دي نوسی ولاړ دي ورېرونه یې ولاړ دي رشته داران یې ولاړ دي لیکن عمر کې ایمان په چا جنازه کې د خدای په دشمن علی عدو الله د خدای په دشمن جنازه کې القائل یوم کذا وکذا کذا وکذا پلان کې روزي نو لیکي دا تا پسې لګل دا بوله تا پسې نه دي لګولې رسول الله مبارک مسکی اخواشه خلي عني يا عمر اخواشه ما انا المكه وجران ده پدي ظالم هغه پلان کې ورت دا خبرې نه دی کړې کمیس ولا ورکه او جنازه پې کې نبی رسول الله اخواشه خلي عني اخواشه ما عمر اخواشه وینه بکې جنازه دا دشمن دی د خدای مکه په جنازه اخره کې ورته وی خدای ته نه دی ویلې الله قرآن شریف کې اعلان کړو استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم کته ولا بخنه غواړي کنه غواړي نه بخو الله که او یا کرته ولا بخنه غواړي بیا نه بخو نو عمر فورا د آیت ورته وی ته خدای نه منې کړي وینا نه منې کړي وی تا ته نه ویلې چې او یا کرتم بخنه غواړې نه بخم وی عمره که ما ته پته ولګي چې د او یو کرتو نه په زیاته بخي زیات والا وی دا خوشه عمره غوږ کې ورته پټ بیا وی عمره زما په جنازه دې نه بخلي کېږي منافق مړ دی زما کمیس دله اس فایده نه ورکوي ولکني اريد ان يسلم 1000 من قومه که خدای دا قوم مسلمانان که وی به چې زمونږ په مشر جنازه وکړه نو دا قوم به لږ که په لږ کې لږه رغبت اسلام ته پیدا شي دا هغوی د زړه دپاره کومه د دې قوم یې که خدای پاک دا قوم چې ته را بیدار کړي او دا قوم یې خدای پاک مسلمانان کړي دې د خاطر یې کوم واقعي همغسې وشوه رسول الله مبارک په جنازه وکړه او د پیغمبر د جنازې مبارک د جنازې د برکت نه د عبدالله ابن ابی په زرګونه قوم خدای مسلمان کړ نفاق ختم شو چې الله ته دا مقصد واغېسته فورا آیت نازل شو ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره دې نه پس به د منافق او د کافر په قبر نه ودرېږي او جنازه به نه کوې بس عمر خبره ټیک وه خو حکمتاً مونږ وی پرېږده خیر څومره ستاده شي څومره خدای وشرمه عبدالله ابن ابی پټ پاتې نه شو چې کوم سازش یې د رسول الله مبارک خلاف کړی دی یو جهادي سفر کې د پیغمبر علیه السلام خلاف سازش وکړو یو مهاجر او د یو انصاري جګړه په اوبو راغله مهاجر انصاري له سپېړه ورکړه او بیا جګړه جوړه شو انصار او مهاجر یو بل سره مقابله کې شو نو عبدالله ابن ابی ته موقع میلاو شوه لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل که مدینې ته لاړو دا ذلیلان به وباسو عیاذا بالله صحابو ته نسبت وکړو رسول الله مبارک ته نسبت وکړو زید ابن